کله چې دا انسان مړ شي کنه نو وایي دته تر د قبره د وخته پورې دا هر څه بالکل واضح ښکاري. دی وایي هر څه ښه ویني. دی چې کله مړ شي نو وایي یو کس راشي دله زنه وتړي د خپې وتړي. وایي په دغه دوران کې دی دا سوچ کوي چې دا یو خوب دی، زه خوب وینم. دی وایي زه ودیم. دی دته کور والا ټول راجمع شي دته په جړا شي. دی وایي زه خوب وینم. د دغې نه پس دی تختې له والي دله غسل ورکي دته کفن واچي. خو دی وایي زه خوب وینم. د دې هر څه د ختمېدو نه پس یو وخت راشي چې دی خپل یاران دوستان په اوږه کي او مقبرې ته وړي. خو دی مسلسل په دغه سوچ کې دی چې زه خوب وینم. علما فرمایي دی د قبر په غاړه کېښودی شي، دته د لحد تبې کلاوي شي او دی په قبر کې دننه کېښودی شي. دته ټول خلک جاړي. مولانا صاحب ودرېږي او دعا کوي، خبرې کوي، خطبه ورکي. دی بیا هم وایي زه خوب وینم. خو چې کله د ده نه دا ټول خلک لاړ شي او فرشتې راشي او دی راپاسي او دی څنګه راپاسي نو وایي د ده د دې حالات چې دی وګوري د دې قبر چې زه خو په تور تم او په توره تیاره کې پروت یم. نو وایي دی یو دونه هیبتناکه چغه ووایي چې داسې هیبتناکه چغه په دې ځمکه اسمانونو کې چا نه ده والي. وایي دته دا پته ولګي دته ریلایز شي چې دا هغه مرګ دی. اوه دا هغه مرګ دی چې هغه موږ په دنیا کې یادو چې له پلان کې مې مرګرې مړ شو، اله د پلان کې رور مړ دی، اله زما پلار مړ دی. ښه دا هغه مرګ دی چې نن زه مړ شوم، اله نن خو زه په قبر کې یم، اله اوس به څه کېږي. ملګرو دی چې هغه تور تم او هغه تورې تیارې وویني نو د ده په اړه څه چل کېږي. بیا په دې کې فرشتې راشي، هغه بیا د سره خبرې اترې کوي، دله تسلي ورکړي که د ده اعمال ښي او که د ده اعمال ښه ني نو تاسو ته هم پته ده او ما ته هم پته ده چې څه به کېږي. راځئ چې د دغه قبر او د دغه مرګ تیاري وکړو. راځئ چې خپل رونه خویندې رضا کړو. راځئ چې خپل مشران رضا کړو. ژوند ډېر لږ دی.